یالله پاکه دا کوار سو کې نو ته هدایت نصیب کې یالله پاکستان موږ دا سوال کو چې دا سړی ته برابر کې یالله پاکه تا ته دا سوال کوم د خلکو ته هدایت نصیب کی یالله پاکه ته دوی پوه کی الګا نور خو هغه کس رانغی په ما باندې چې ګندګي د 2 ورځې ورته کړه هغه سړی هر چرته څه شو په نظر خو رانغی لکه چرته نه جوړه دی کو څه حساب کتاب دی یاره ورګه لږ معلومات کوم ته یلکا دی خوراش دو السلام علیکم وعلیکم سلام الګا دلته کې ما مونږ کو یو 2 ورځې یو کسو په ما باندې به ګندګي مندګي ارتا وکړه 2 ورځې روانې ګندګي ورواچول خو نن ما مونږ کو هغه سړی ما ونه لیدو تا خو به چرته لیدلې نه واو هغه سړی ما یو 2 ورځې لیدلیو په دې لار باندې داسې تېرېدو خو نن نه راوتی ډیر سخت بیمار دی د کټ نه د پاسېدو نه دی اوف دا سوی لکه بیمار دی اوه ډیر زیات په خپه شوم یاره ای رور مې د هغې غیر مذهب هغه کور کم ځای دی یاره ته ماته لږ دغه کور ونښې ډېره مهرباني به دې وي یاره ولې جي په دې لار باندې به دې چې مخې ته لاړ شي او دغه د خاورو کور دی او ډېر غریب عاجز سړی دی خو ډېر وران دی بس ای به بچیا الله پاک دې ته هدایت وکړي ورځه ما نندارې لږ چې تپوس وکړم چې په څه حال کې به پروت دي السلام علیکم وعلیکم السلام لکه رور مې ستاسو په دې محله کې دلته یو کس دی غیر مذهبه دی هغه پاتې کېږي دغه کور به یاره کم ځای کې یاره جي دا کور دی خو په کور کې څوک پاتې کېږي نه یې کېوازې هغه پاتې کېږي ها اواز خو کوي راځه هغه دغه مسلمان کس راغی اما چې په پیغان غورساو ما په خیال یاره بدل لراغه او زه نه جوړم په نه جوړه ګرګه به سره زه څه کوم یاره سیټا څنګه یې همت هې کنه چرته دې را په هوکړه ولې خیرو یاره جی چا نه مې واورېدو وی دغه شانچل دی چې هغه سیټ چې دی نو هغه بیمار دی ډېر زیاتو نو ما وی چې یاره زموږ په دې روغه محله کې خو دغه یو غیر مذهبه کس دی نو ما وی چې راشه ده تپوس وکړم چا وی ډېر زیات بیمار شوی دی نو ته د بیمارۍ نه اوس څنګه څه ګزاره دې کړله او که نه یاره جی اوس د بیمارۍ نه لږ ښه شوی ما خو ما خو سره ډېر زیات بد کړل دی ته به په مانځه ولاړو ما به په تا باندې له پاسه خشاک در ویشتو دیس چل دی که نه زمونږ په خوږ دین کې مونږ ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی دی چې څوک در سره هر څومره بد وکړي نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به هغه معاف کوئ نو ته چې دی ما اوس معاف کړی او د الله تعالی نه ته معافي غواړه لکه تاسو د دې هر څه باوجود معاف کړم زه د معافۍ لایق نه یم او بله دا زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته دا فرمایلی دي چې کله یو کس بیمار شي او دغه بیمار پولسۍ هر څوک لاړ شي نو په سمندرونو کې چې دی د هغې دپاره میان او بار په دنیا کې چې دی څومره مرغۍ دي حشرات دي دا هر څه سره چې دغه دپاره د مغفرت دواګانې غواړي او داسې چل دی که نه چې زه په دې لاره باندې راتلم نو سره مېوې دوکان موکان نه نو ته داسې چل وکړه چې دا پیسې چې دي دا به واله په دې باندې به ځان له څه مېوې والې صحیح ده زه اوس ته نه لاړم ټیک ده یاره جی مال یو میټ راکې ولې جی څه چل دی خیر خو دې حکم کوه تابعدار لکه د اسلام دوره ښه دین دی ته د اسلام یو ادنا کارکون یې نو ستا دور اخلاق دی چې ستاسو د پیغمبر به څومره غټ اخلاق وو بس کلمه راته وایه الحمدلله ثم الحمدلله یالله پاکه ته زما دوا واورېده